نن غواړو په یوې داسې موضوع خبرې وکړو چې ډېری وخت ورته پام نه کیږي او هغه د بدن او ذهن ترمنځ جوړه اړیکه ده. آیا کله مو فکر کړی چې ولې له تمرین وروسته تاسو د ډېرې خوښۍ او ارامۍ احساس کوئ؟ حقیقت دا دی چې فټنس یوازې ستاسو عضلات نه جوړوي بلکې ستاسو دماغ هم بیا ځوانوي. ساینس ثابتوي چې کله تاسو په منظم ډول ورزش کوئ ستاسو بدن داسې هورمونونه تولیدوي چې د طبیعي خوشحالۍ درمل بلکې. دا هورمونونه ستاسو له ذهنه سټریس، اضطراب او منفي فکرونه وباسي. په ننني وخت کې چې ژوند له فشارونو ډک دی، فټنس ستاسو د ذهني سکون تر ټولو غوره لاره ده. کله چې تاسو یو دروند وزن پورته کوئ یا یو ستونزمن تمرین ترسره کوئ، تاسو خپل ذهن ته دا ور زده کوئ چې څنګه په سختو شرایطو کې تمرکز وکړي. دا تمرکز یوازې په جم کې نه پاتې کیږي بلکې ستاسو په کار زده کړو او شخصي ژوند کې هم ستاسو سره مرسته کوي. زموږ هدف دا دی چې تاسو پوه شئ یو قوي بدن دی، یو قوي ذهن کور دی. کله چې ستاسو بدن روغ وي، ستاسو اعتماد په خپل ځان زیاتېږي او ستاسو اراده قوي کیږي. موږ په خپله پاڼه کې غواړو د فټنس دا رښتینی کلتور عام کړو چې څنګه د بدن په جوړولو سره خپل ذهن او ژوند هم کنټرول کړو. که تاسو غواړئ د خپلې روغتیا او ذهني سکون لپاره یو نوی ګام واخلئ، نو له موږ سره پاتې شئ. موږ دلته د ساینسي حقایقو پر بنسټ تاسو ته لاره ښیو. که دا معلومات درته ګټور ویډیو لایک کړئ او زموږ پاڼه تعقیب کړئ ترڅو هیڅ نوی ویډیو درڅخه پاتې نشي. په کمنټ کې راته ووایئ تاسو له تمرین وروسته ذهني ارامۍ احساس کوئ. مننه چې زموږ سره یاست.